ها ارسو کنټرول پینل ته چې کومه پکې برخه ده هغه به وایي. ریکوري مو ویلو پرون ریجن دی ریجن چې کلیک وکړئ ریجن سیټینگ کې میاله اوسئ دو دې نه کړلا شي چې وکړئ ریجن اساحه تبدیل کړئ سیټینگ ته چیرې شای سیټینگ به چیرته لور شای چلو سره ټایم ان لانګویج ته چیرې شای او ټایم ان لانګویج کې دلته وینئ ریجن 10 کې میاله او تمام مې چې کنټرول پینل کې سم ته سم کوم ها دلته کسه اول ته تاریخ په باره کې معلومات درکې ول ته قسم سره اول ته تاریخ سره کانته دی اول کسه ورځ دو کنه نوال میاشتو به چي دی تاریخ ته به کول دی کنه ورځ دو نه میاشتو بیا ورځ دی بیا چي دی تاریخ ته ځنه کله چې تاریخ تبدیل کال ته مونته له مثال تاسو غوړای شي اول د میاشت رشي بیا د ورځ رشي بیا د کال رشي اول د یا میاشت رشي بیا د غر رشي مختلف ډوله پرمټونه دي د ټایم کزاوی ته چې اول د کول رشي بیا د میاشت په سر شي بیا د ورځ رشي سلیکټ کای او اپلای کای د څه حقیقت څه ویني اول کول ورو تبریحي درشه دلته کسای اول مسره کول چې اول کسې مسره ورځ بیا اول میاشت کسه اول میاشت او تلسم تاریخ 2026 کول اوس کزال ته ټیم بل پرمټ کې وړاندې مثال بل پرمټ کې د مسر سی اول دی ورځ کسه میاشت ته ام نه مونت اول دی میاشت سی ډے بیا د پاس ورځ سی بیا د کال پر سی اوکې کای ارڅ چې کای اپلای کای سر شک کونج کې کسای چیرولال اول ورځ به وتل سام تاریخ او خلیش پګشتي ورشپګشت مطلب چې 2028 کوله مختلف پرمټونه دي د ځنه کړل شي چې تبدیل کای زه ته چې خپل خلک ته وال ته چې چیر شي میاشت تر شي بیا د ورځ په شي بیا د کول په مکمل پرمټ کې وای کړل شي خالي 2028 نه لیکل کی اپلای کای لوندر شای د صحه کې ویني مسروال حواله میاشت وتل سام تاریخ دلته کسه داس ډیټ هم تغیر والا شو 2 بجې 14 منټه او پی ام دی شپه کرشای دلته من سره کسه لانګ ډیټ ولته اوس تاریخ سره کانته خیال شوی دا اوس کزدا تبدیل کا دې ډول ته دې پرمټه ارشای اوس ټایم کسای من سره 2 بجې ولا سملاټه من سره ټایم تبدل شو کنه کزر شام څه شلو لانګ ډیټ یا دا ډول غوړای دلته چې د شارټ ټایم د مثال خالي ستونه درسي اور او ملټونه درسي سي د ثانیه کې سره وړال ته افوس پرمټ کې ویني ټول ته خیدز نکړل شي تبدیل کړي دته چې ملټ ته مرسي او سات ته سره خیال کېږي الته کوم د سات کوم غدای دلته کسه د څخه کې ویني صفر دلته سره کړل د اول صفر هم ته نه مو شو کنه زره مختلف ډول پرمټونه د کړل شي چغای کوي فرست ډے اف د ویک د لمړنۍ د ورځې لمړنۍ د ونای لمړنۍ ورځ د کوم ځای نه شروع کېږي د ځای نه خبرواله شي من شي وي ساترډے وی کنه او ته ورځ څه کړل شي هغه امریکایان چې دی یا نور اروپایي هیوادو کې الته منډي ویا نو څه کړل شي چې من سره د ونای ورځ چې نه شروع کېږي کسه فرست ډے اف د ویک د ونای لمړنۍ ورځ د کوم ځای نه شروع کېږي الته کسه ټیم په باره کې معلومات درکوي دا راکانته په خیال کېږي صحیح ده اور شای زبدا بان کم نورا چې من سره خپل خلک ترشي ها اډیشنل سیټینګ چې کلیک وکای تاسو چې کله ایکسل ته لوډ شای ایکسل کې د ځنه کسه کرنسی غام بدلواله شای چې روشای کرنسی مثال زولته ایکسل ته کلوړه کسه ایکسل زر کلوز کم دلته کسای چې تاسو کله کرنسی ټاکای دلته پیسو ته د ساحه کې وینئ موږ دا کرنسی د پیکسل کې د ساحه کې وینئ خالي ډالر کرنسی دا یا مثال لندن کومه کرنسی نشان ده یا نور که تاسو غواړئ چې د پیسو سره مثال مونږ کرنسی مرشي هغه بیا هلته د کنټرول پینل نه چینج کولی شئ صحیح ده نو بیا تاسو غواړئ چې مثال زه غواړم چې دلته مو ولې کله څه لري څه
سالري مې ولیکله او دلته مثال مو معاشونه ورکړل استادانو ته مثال یې دغې شول ټول شپږ زره روپۍ معاش شولو. نو دلته یا تاسې هغه کوئ مثال نوره کوم چین ترسره کړي وي هغې سره کرنسي چې ویسې نو دا کرنسي شول چې مطلب د هغه شپږ زره ډالر دي. شپږ زره ډالر دي. تاسې کړلی شئ دې سره افغانۍ هم وروړئ نو هغه چېرته کېږي ارسئ به کنټرول پینل ته چېرته برسئ ریجن ته برسئ په ریجن کې به اډیشنل سیټینګ نه کلیک وکړئ دلته ورشئ کرنسي کرنسي کې چې انتخاب شوي دي ډالر ساین دی که نه دلته ورشئ د ځای نه چې انتخاب کړئ ای اف ولیکئ افغانستان یا جی اف سره ولیکئ افغانستان کرنسي کېږئ او ورشئ اوس اپلای کړئ. اوس زه غواړم چې دې پیسو سره باید موږ سره د افغانیو کرنسي راشي دې ځای نه کلیک وکړئ که څه په دې ساحه کې افغانۍ اضافه شوي دي که نه هلته اضافه کېږي د ځای نه مختلف ډوله کړلی شئ چې وخلاصوي دو یا نوره کرنسي ماټ کولی شئ هلته څه یې اغېزنه کړلی شئ ورشئ کنټرول پینل ته کنټرول پینل کې ورجن ته راشئ او بل یې سره چې دی تاسو ریجن هم تبدیلولی شئ مثال دلته که زه راشم دا خو یې موږ سره ټایم دی څو بجې دي ځینې ټایم ته په ټایم کولی شئ هلته سیټینګ کې مې هم تیاری ده اوس ټایم به بې ټایمه دی مثال لانګ ټایم د دا رقم ته وي شارټ ټایم د دا رقم ته وي دا رقم ته نهې ته سره هغه یې ځینې ټول تبدیلولی شئ که ریسیټ کوئ تغیرات مو راوستلی ریسیټ نه کلیک وکړئ همداسې ډیټ کې مثال دومره کول دی دومره هغه دې ځای نه کړلی شئ ډیټ کې تغیرات راولی سوي دو ښه دلته راشئ اډمنسټریټیو ته او چېرته چینج سیسټم لوکال نه چې کلیک وکړئ دلته چې دی دې ځای نه کړلی شئ چې ریجن سره رقم ته کوئ تبدیل کوئ اوس یې موږ سره دلته کوم د کلنی پرمټ په چې کې خیالی کېږي یونایټډ سټیټ دی که نه امریکا دی که څه د 2026 کورځوي ته چې موږ سره د پښتو تاریخ هرڅه ریجن چې کله تبدیل کوئ ته ومې وي اوس که زه دلته ترکیه انتخاب کړم ترکیه خبر سي که زه افغانستان انتخاب کړم دلته کوبل هلته موږ سره افغانستان تاریخ هرڅه دلته که څه انډیا مې ولیکله صحیح ده اوکې کوئ موږ یې چې کمپیوټر دې ریسټارټ کا چې د کومه ریجن مو تبدیل کړله چې بیرته د هغه چې اپلای شي زه چې نه ریسټارټ کوم نه ځکه چې موږ سره هلته ریکارډ بندېږي صحیح ده نو دې ځای نه کړلی شئ چې وکړئ ریجن هم تبدیل کړئ رشم زه دا کینسل کړم او چېرته رشم ریجن کې نوره چې نشته داسې خاصه ښه بل چې دی په دې سې ریموټ اف ان ډیسکټاپ کنیکشن د اصل کې نیټورک استعمالېږي دلته موږ سره یو سافټویر لرو چې ولیکئ چې ریموټ ډیسکټاپ کنیکشن چې کلیک وکړئ دا هغه دی وینئ ریموټ ډیسکټاپ کنیکشن کله چې غواړئ چې یو ډیوایس ریموټلی سره کانته کوئ اکسیس کوئ نو بیا به تاسې هغې کمپیوټر سره کانته دلته بې پي لیکئ یا بې نوم لیکئ چې بیوه نیټورک کې صحیح ده نو دا هغه تاسې مربوطه نه کېږي هلته چې په دې هغه کې کوم نیټورک ای پي چی ده یا نور هغه چې دي هغه چې تاسې کله مخته لاړ شئ بیا خپل پوه شئ صحیح ده دې ځای کې ای پي ولیکئ نو د هغې مربوطه سیټینګ کوئ مثال دلته راشئ ریموټ ډیسکټاپ کنیکشن چې کلیک وکړئ دلته موږ سره کومه کنیکشن اوس پرې نه دی جوړ شوی یوه کمپیوټر سم نو که غواړئ چې وکړئ اکسس ریموټ ډیسکټاپ نه کلیک به وکړئ او دلته به سره کم ته وکړئ هغه به اډ کړئ دلته به موږ سره راشي بیا کړلی شئ چې مثال یو پرنټر دی زه اکسس کوم صحیح ده په یوه نیټورک کې مې شیر کړی دی تاسې اوس نیټورک کنسپټ نه هېڅ کله نه پوهېږئ زه اوس ته حقیقت نه یو نیټورک شی دی هلته که څه د پوسټ ولایتو کې چې دا یا په خارج کې دی یا په افغانستان کې د غاټې غاټې ادارې څه دي د تذکرو مدیریت ملدلی دی دې کې د کمپیوټرونه یې داسې کړي وي یا د غتل شوی د ام ټي ان شبکو ته دا خپله نیټورکونه دي صحیح ده دوی داسې کسې میزونه یخې وي داسې کمپیوټرونه بدل کړي وي دا ټول کمپیوټرونه یو بل چې وي دا نو دا ټول اکسس کولی شي هغه غواړي چې مثال چې ورته وایي چې دا نفر هغه مې در ولګل اسناد په وویر شي په وټساپ هم نه لګي هلته یې نیټورک جوړ کړی دی کمپیوټر نه یې کمپیوټر ته ډیټا سره کوم ته لګېږي صحیح ده کله چې په یوه نیټورک کې چې اکسس کوئ یو ډیوایس وي پرنټر وي اوس کسه په اداره په هغه کې مې لیدلي دي د تذکرو ریاست کې هلته یې کسه یو پرنټر یخی ټول دا هغه چې د یوزران هغه یوه پرنټر نه پرنټ کوي ټول کمپیوټرونه هغې یوه پرنټر سره تړلی وي چې غواړئ چې یو پرنټر اکسس کوي یا ریموټ ډیسکټاپ کنیکشن هغې په خاطر ده بل چې دی په دې سې سیکیورټي مینټیننس ته دا هم تاسې مربوطه نه کېږي دلته کسې ځینې وخت موږ سره هلته نوټیفیکیشن رسي په دې ساحه کې به لیدلي وي
مثال دلته مې موږ سره اوس هم غلطي دوه چې وایرس انټرنیټ پروکسي یا د خپل سیستم اپډیټ کوي هغه ټولې دې مربوطه دي. یا دلته راشئ ځکه چې چینج یوزر اکاونټ کنټرول نه اکسس کلیک وکړم نو دلته کمپیوټر کې یو داسې پالیسي لګولی شئ د ځینه چې کله دلته زه راشم دا لوکه مې دلته راشئ په دې ساحه کې دا مو سره کانته کړه لو کړو نیور نوټیفای می وین اپس اور ټرای ټو انسټال سافټویر اور میک چینجز مای کمپیوټر که څه داسې وخت هر څه چې تاسې به په ګوګل کې پلی سټور به مرخلوص کړی په دې ساحه کې هغه وبخئ کرومه کروم کې به تاسې سرچ کړئ یو سافټویر تاسې نه وړئ چې خلک کلیک وکړئ په اتومات ډول هغه سره کانته کې ځان انسټالوي هغه وایرسي پروګرامونه دې په کمپیوټر کې خپرېږي چې کله خپره شول مکمل کمپیوټر مو جمع کوي چې څومره ډیټا وي هغه هایډ کوي انکریپټ کوي صحیح ده. نو مثال که زه ویتایم چې کله چې مو سره پروګرام په کمپیوټر کې انسټالیږي مو نه د اجازه واخلي مو ته د یو نوټیفیکیشن خبرتیا ورکوي چې دا پروګرام د کمپیوټر کې سره کانته انسټال شي که نه. یا مثال تاسې که یو پروګرام انسټالوئ وال ورکړي یس او نو دې ته ولیکي صحیح ده چې کله تاسې پروګرام نه کلیک کړئ که څه دا وکړئ که دا مې انتخاب کړی که جګلی وال مې انتخاب کړی چې کله چې څه پروګرام په کمپیوټر کې تغیرات راوړي نو هغه تاسو ته میسیج درکوي چې آیا دغه پروګرام ته اجازه ورکوئ چې کمپیوټر کې رن شي. زه اوس اوکې کوم دلته که څه که زه یو سافټویر انسټالوم اول مو ته یا چې غواړئ چې دا پروګرام انسټال کړئ که زه دلته راشم دی تاسو ته وښیم ښه راشئ څه شولو دا پروګرام نه زه کلیک کړم صحیح ده د هغه نه دا میسیج چې په خاطر درکوي یوزر اکاونټ کنټرول تاسې ولته ویلي چې کله زه په کمپیوټر کې پروګرام انسټالوم مو ته میسیج وکړي یا مو نه کمپیوټر نه دی پوښتنه کوي چې انسټال شي که نه په خپل سر دې نه انسټالېږي څه پوهېږو وایرسي کمپیوټرونه دي چې وایرسي پروګرام سافټویرونه دي هغه هلته ایز نه سیټینګ کېږي صحیح ده. نو دلته که راشئ او اکاونټ ته دلته مونږ ورته ویلی دي چې که څه نوټیفای می وین اپس ټرای ټو میک چینجز ټو مای کمپیوټر خبرتیا مو ته ورکوه کله چې پروګرام مې په کمپیوټر کې تغیرات راوړي څوک ده. یا مثال کسی چې کلم سهار ته وخېږولو همیشې پوره چې هر پروګرام په کمپیوټر نه رن کوئ یا یو پروګرام غواړي خپله په کمپیوټر کې رن شي هغه به تاسو ته همیشې پوره سره کانته خبرتیا درکوي. دلته راشئ دا یې لولي ول دی کله چې مثال میک چینج ټو مای کمپیوټر ډو نوتینګ ډیم مای ډیسکټاپ کله چې پروګرامونه په کمپیوټر کې کېږي خالي ماته خبرتیا ورکوه خو کمپیوټر ته خپل اکشن نه وخولي خو دې مطابق خبر د سیکیورټي هر څه مخته په ساوند نه غږېږو صحیح ده ساوند چې ده کله ورته به تاسې لیدلي بیا چې زه په چینې کلیک کړم دلته په یوه ساحه کې که څه چې کلیک کړم دلته رشم زه چې پلش کمپیوټر ته وچوم که نه داسې یو وز وکړه یا مثال درشم په دې ساحه نه زه دا بندوم یا وز کوي یا په کمپیوټر کې مختلف وزونه دي چې هغه تمون سره تاسې کمپیوټر استعمالوئ هر څه هغه یې داسې نه سیټینګ کېږي صحیح ده هر شی وال چې کلیک وکړئ هغه ساوند نه دا هلته یوه ساحه هر څه وینډوز وینئ په دې کې تاسو ته چې ښایي د هغه ښایي لاوډ سپیکر چې په کوم لاوډ سپیکر نه تاسو سره اواز ووځي صحیح ده اوس دا نه وځي که دا نه اوس که څه که مو دا انتخاب کړلو اوس زه په کمپیوټر کې رشم چې مې چلان کړل که څه که دا مې انتخاب کړی و ساوند به چی نه وځي دلته د کمپیوټر لاوډ سپیکر نه وځي که دا مې انتخاب کړلو هلته د سکرین نه به څه ده زه اوکې کړم دا اوس که څه زه ویډیو چلوم ترشم دې څخه کې ښه دلته که څه زه راغلم دا مو چلان کړلو السلام علیکم ورحمت الله اوس دلته اوس کوي که نه که زه راشم چې نه دلته دی نه کوي بیا چېرته راشئ ساوند ته او څه چې انتخاب کوئ دا انتخاب کوئ او سیټ از ډیفالټ نه کلیک وکړئ دا اوکې کوئ ښه اوس که څه موږ سره به اواز هلته ځي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. کوئ انټری لیول جاب دی نو تاسو به حتما په پوهیږئ چې تاسو
یو دانه هیلپ دلته سټاپ ټیکټینګ سیستم باندې باید تاسو پوه شئ تر څو تاسو ټکټونه په هغه کې درج کړئ. ستاسو کسټمر ستاسو کلاینټ یا هم انټرنل آی ټي سټاف په بعضې وخت کې مشکلات لري. مشکلات به تاسو د هغې اورئ. دغه مشکلاتو د درج دپاره وروسته د هغې حل دا باید داسې یو سیسټم واوسي چې هلته پروت وي. د هغې دپاره موږ مخکې زوهو ډیسک باندې کار کړی. زنه کړلی شي چې چه وکړئ دا پیسې د ځای ته هم چې نه سکرین کې دی نه کېږي کله چې کمپیوټر موږ سره وباسي چې نه دی وباسي هغه وخت کې دا غرسي د اډاپشن یې درکوي چې کله تو سره چې وي سکرین وصل وي که زه چې په دې نه کلیک وکړم څه یې وکړل څه اپشن یې وکړل چې په دغې برخو نه څه کوم غواړئ چې کومې واقعه وځي صحیح ده که دا لرې کوم ځای هلته اوس یې موږ سره هغلته هغه لر شو سکرین او په دې څخه کې موږ سره خالي کمپیوټر هغه لر سپیکر وشو چې مثال کمپیوټر هغه شي دا په دا څخه وځي صحیح ده مثال څو سکرینونه نرم وصل کړي دي هغلته که انتخابولی شئ یا دلته دا سکرین ما وصل کړی دی صحیح ده دا سکرین ما وصل کړلو او دلته راغلل مو لاوډ سپیکر وي چې وایر هغه لاوډ سپیکر مې دل دی ایکسټرنل چې وي هلته دې ځینه کړلی شي چې مثال په سکرین نه دا اوسي یا د لاوډ سپیکر نه یا د کمپیوټر خپل لاوډ سپیکر کوي صحیح ده دې ځینه کړلی شي چې هغه پراپرټیز تصحیح کړي کوم یو چې غواړئ انتخاب کړئ او وروبشه چېرته سیټ از ډیپال نه کلیک وکړئ سره به صحیح شي ریکارډینګ دی مثال اوس تاسو سره مایک در سره دی صحیح ده نو تاسو غواړئ چې ایمو سره د ریکارډ دی په مایک نه کېږي صحیح ده مایک په دلته وروړی وصل دی که کمپیوټر ته به وي چې دلته به مایک نوم روشي وینئ دلته اوس ایمو سره کوم مایک اوس ډیټیکټ کوي کشف کوي ایمو سره مایکروفون اره د کمپیوټر خپل غدای مایک دی که دلته مایک ویچوئ هغه مایک به انتخاب کوئ او کلیک وکړئ سیټ از ډیفالټ نه کلیک وکړئ هغې مایک نه کمپیوټر په سره کنده شي اوس یا هغې نه کړلی شئ بل ساونډز یا په کمپیوټر کې مې لیدلی وي چې کله مختلف ډوله ساونډز لرو که زه ځینې کلیک وکړم دا رقم ته اوس کې یا مثال یوه چېرته کې غلا ځینې کلیک وکړم داسې دلته راشم یوه ځای کې ودرېږه اوس دې ته کې که نه یا کله چې یو پروګرام زه بندوم څه رقم ته اوس دې کې ورشه دې ځینې کلیک وکړئ اوس یو پروګرام بندوم مو سره چې اوس کوي نه یې کې کسه دلته که زه ودرېږم دې نه مې کلیک وکړله او دلته مو یو اواز دې ته انتخاب کړو زه ته دا رقم ته زه ټیسټ کړم دا رقم ته څه صحیح نه ده زه ته وایم چې دا رقم ته اوس کوي دا رقم ته اوس زه چې کله کسه کلوز پروګرام کله چې پروګرام بندوم سره رقم ته اوس کوي دا رقم ته انتخاب مو کړلو اپلای کوئ اوس کسه اوس وکړي زر سم وینئ زه دا بند کړم دلته راشم اوس ډېر څه ته کیه کسه بند مې کړلو صحیح ده چې کله زه یو پروګرام بدوم په هغې وخت کې څه رقم ته اوس کړي اوس نه کې هلته سیه زه راشم کسه دا پروګرام مو خلاص کړلو دا یو پروګرام دی کسه مونږ بند کړی دی زه چې کله په کلوز بټن نه کلیک کړم یو کسه زه اوس په دې نه کلیک کړم مثلا اوس کې کنه یې وړی هلته به راشئ کنټرول پینل ته راشئ زه ته چې زه چې کله پروګرام بدوم سره دا اوس نه کوي راشئ ساونډ ته ساونډ کې به دلته راشئ دا به څه رقم ته کوئ دا به نان کوي صحیح ده دلته راشئ نان یې وخلئ او دا چې کوئ اپلای کوئ اوکې کوئ مثال کریټیکل بیټري کریټیکل مې پرون دې ته ویلو کله چې موږ سره بیټري کریټیکل اساسي حالاتو ته راغله کوم ډول اوس دې کوي اوس دلته اوس ته انتخاب شوی چې وینډوز 4 ګراوند دا رقم ته اوس کوي وینئ خپله چیک وکړئ صحیح ده چې کله وینډوز که دې حالت ته راشي مونږ چې کمپیوټر مړ شي خپله هغه ته اوس وکړي هغه هایبرنیټ حالات ته لوړ شي زه ته چې کله چې کریټیکل حالاتو کې سټاپ کېږي څه رقم ته اوس کوي یا مختلف ډول هغه د کسې کله چې یو ډیوایس کنیکټ کوو د کمپیوټر سره څه رقم ته اوس کسې دا رقم ته اوس کله چې پلس وچوي دا رقم ته اوس که نه هلته زه ته چې نه دا رقم ته دې نه کوي زه ته چې دا رقم ته زه اوس اپلای کړم چې کمپیوټر ته وچوم دا رقم ته اوس به کیسې دې ځای نه چینج کولی شئ یا مثال تاسې غواړئ چې زه کمپیوټر ته هغه کوم پلس شوم اتومات ته سندره کې چلنېږي صحیح ده هغه یې دې ځای نه کړلی شئ هر شی ډیوایس نه به کلیک وکړئ دا اوس دا رقم ته اوس کړي زه وایم چې نه په براوز کې مثلا په کمپیوټر کې هغه MP3 اواز سره دی زه هغه ته انتخابوم رو به شای MP3 اواز پر پیدا کړئ چې چېرته وي صحیح ده کمپیوټر کې چېرته مثلا خو میوزیک شته نه په کمپیوټر کې نو ته سره وي هغه میوزیک پې وروغلی دلته زه وکړم
سره نشته دې څخه کې مصر شته نه صحیح ده کوم میوزیک در سره هغه غواړي چې دغه ته باندې کله ډیوایس کنیکټ کوو هغه در سیا دې نه کړل شي هغه میوزیک به انتخاب کړئ دلته اپلای نه کلیک کوئ مصر پر صحیح ده ها دلته راشي بل چې د کمیونیکیشن دا د کوم داس خاص چې نشته کله چې مثال تاسو دلته غوي چې وینډوز can automatically adjust the volume of different sound when you are using your PC to place receive telephone call چې کله مثال تاسو موبایل زنګ یا چا سره خبرې کوي مسنجر نه لیدلم دی هغه کوم لیدلې دي چې کله تاسو په مسنجر نه خپل موبایل کې کېږئ میسیج راشي نوټیفیکیشن د ټلیفون دا आवाज تاسو لا ګورو کیا یا کمپیوټر کې تاسو دلته چې مثال ځای چا سره کمیونیکیشن کوم چا سره هغه کا په واتس اپ نه دا یا میسنجر نه دا یا زغه کام نو د کمپیوټر کې چې یا نوټیفیکیشن ارسي یا کوم आवाज خبرېږي هغه د کمپیوټر आवाज اتیا په صدا ټټوي یا د دومره ټټوي یا چې دن نه کوي چې کله نوټیفیکیشن ارسي आवाज دې په بش پر ډول وځي کمپیوټر نه دې نه کړل شي سي دا ساوند برخه واده کې خاص نور چی نشته دغه ساوند مثال ډیوایس ډیسکنیکټ کوي کله چې کمپیوټر نه فلش وکړای کنه بیا وځ وکیا یا بل ډیوایس موبایل سره وصل کوي ډیوایس نه مطلب اعلی د هر حالت چې سره وصل کوي یا وځ خو کی کنه کمپیوټر تخپل دار کم تا وځ کی نه او جو کنیکټ کوي دار کم تا زوی ته چې کنیکټ کم دار کم تا وځ کوي چې ډیسکنیکټ کوي مې دار کم تا وځ کوي مختلف ډول اپشن دلته لاندې کتل شوی نه دلته کسه کرو شي نیو څه شولو کله چې واتساپ خازه مینیمایز کوم عادي سره کم ته اوس کوم چې زه صفحه مینیمایز کوم مینیمایز دې ته لګي ویني دې ته مینیمایز لګي او میکسیمایز شته دې ته میکسیمایز لګي ویني دا رقم ته یو مینیمایز پرې چې جذبات وړای دا سره کم ته اوس کې دې انتخاب کوي اوس به انتخاب کوي اپلای وکړم سره وو مینیمایز کوي صحت سره به یو اوس کوي او مسله کې نه د سید خالص دای کې سبب د پښتنه د نو سیستم سید نر په داړ نه خړل کېږي وزن چې کمپیوټر کې سمات او رسوبت کې وای دلته شم زاوس چې وکام د خپل خلات ترړم چې خپل خلات ترړای هغه پورا بروشای وینډوز ډیفالت موډ ته ورړای سید نو بای ډیفالت موډ کې د خپل خلات کې اوکې کړ بل سپیچ ریکوګنیشن دا د مخکې ته له کسه کله چې غوړې کمپیوټر ته لارښوونه وکړي سید دې ځنه کولای شي چې مثال ز کمپیوټر ته وایم چې ماته دا حالات کې چې کله کمپیوټر خن نه وای اوس دا کمپیوټر کې مایکونه خوري نیولې وي چې خبرې ده کې ته وا خبره ده چې کمپیوټر بل رقم ته دی کیم سید دې کې لکه سی ای مصنوعي ځیرکتیا استعمال شوی دو کزه start speech recognition ni click وکم دلته کسای دې په خاطر استعمالي کې ځکه چې ورډ پروګرام کې چیرې شان زیدن چې کیبورډ نه ټایپینګ نه کم سید دلته روغلاله د صحه کې ودرې دلان اوس کسه هغه ته مو چلار کړو چې دلته څه یم په دې صحه کې به ټایپ کېږي لیکل کېږي وو الته راشي نیکسټ کای مثال تو سره چې د سره د مایکروفون د سره د بل چې زیدن چې خپل د کمپیوټر مایکروفون نه دې نه زه خبرې ته کوم نیکسټ کای او چې کای نیکسټ کای شلو adjust volume ورشم set up text to speech نه set up microphone ورشم speech record text speech tutorial right from now train your computer to better understand دا غره فکر کام زدن کلیک وکم تم سره لګ پروسس I know speaking to my computer دې نه کړل شي سید چې کمپیوټر ټرین کوي سید دلته اوس ټریننګ روان دی مختر روان دی چې دا سارته ورس دلته مصر چې کوي چې هر ډول لارښوونه وي ته کوي کمپیوټر به غایب نه پیږي غلطه ولیکنه کوي سید دا ما ته کوم اپشن چې متوایل سٹارټ سپیچ دې نه کړل شي چې خپل مایک چیک کوي مثال کمپیوټر دا هغه کوم مشکل وي کنه
مثال مایک مو کمپیوټر ته وچولی د زخک زه راغللم دلته راغللم مایک مو کمپیوټر ته وچولو در سره دی خو زه خپل کمپیوټر مایک چک کوم کلیک وکړئ نیکسټ کوئ چې در سره دی ډیسکټاپ مایک دی یا دا مایکروفون در سره دی کوم بله در سره دی ته چې دغه دی اوکې کوئ هلته اوس چیکینګ کوئ که څه غږیږي هم سره هلته خپل هغه ورته چې دا کور کوي که کور یې نه کولو ساوند یې نه ډیکټیکټ کولو کشف کولو مطلب په دې مایک کې مسله ده یا پین کې مسله ده ځینې کړلی شئ هغه چیک وکړئ صحیح ده خو دا یې چې دی train your computer to better understand your خپل کمپیوټر داسې رقم ته ټرین کوئ چې تاسې هره خبره وي د کوئ په هغه نه پوه وي صحیح ده دې په خاطر هلته موږ سره چې کله کلیک وکړئ پروسس ترسره کېږي مخته سي ټایم مخلي موږ سره سم ټایم لږ وي د مهم کومې اپشن دي دا زده کړئ چې دې سره نور یې سکور مان لري چې سکیورټي مینټیننس دی یا ډیسکټاپ ده یا نیټورک شیرینګ سنټر ده د نوره برخې یا کریډینشل مانیجر ده دا کوم مهم دی ټایم دی یا اډمنسټریټیو ټولز دی دا کومې مهمې برخې چې تاسې مربوطه کېږي مشکل ښه بل چې دا ټرابل شوټ ته ټایم شته سره